پاکستان حکومت د عمران خان د نیولو امر کړی. سلام سړی مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي خبرونه در تاسو در ورسیږي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د ټاکنو په کمیسیون کې د سرغړونو د څیړلو کمیټې د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو امر کړی دی. د اسلام آباد ډانچاپ ورځپاڼې نن سه شنبه د مرغومې شلمه خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ټاکنو په کمیسیون کې د سرغړونو د څیړلو کمیټې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او دوه نور کسانو د نیولو امر صادر کړی دی. په خپاره شویو راپورونو کې پر ښاغلي خان د محکمې د حکمونو د سپکاوي او د سرغړونو د مخنیوي د کمیټې په غونډه کې د نه حاضرېدو تور لګول شوی دی. په دغه فرمان کې له عمران خان سره یوځای دوه نور کسان د تحریک انصاف ګوند مهم غړي بلل شوي دي. دوی ته به اجازه ورکړل شي چې د خوشي کېدو په بدل کې ضمانت وکاروي. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه تر پخوا زیات شوي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.